اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو پښتنو ورونو، د غریبانو یو نشادو چې هغې ته نسوار یې. وعلیکم السلام. نسوار چې کوم دي که نه، هغه په موږ باندې په کوواټ کې دا پوړی یې په 30 روپۍ ده. دا د غریبانو نشادو تمام پاکستان کې په 30 روپۍ ده او کوواټ کې په 30 روپۍ کړله. دا خاص کر د غریبونو او د پښتنو او د مزدورانو دا نشادو. کله چې مزدور غریب ستړی شي نو هغه یوه چونډۍ نسوار واچوي، نو هغې نشه برابره شي، نو هغه بیا کار ته چمتو وي. اوس په 20 روپۍ روټۍ دوی او په 30 روپۍ چې نسوار شول، نو یوه روټۍ خو هغه ختم کړه غریب، مزدور غریب هغه یوه روټۍ ختم کړه. نو زه په دې خبرې باندې حیران یم چې څومره پښتانه یې. زه تاسو ته دا درخواست کوم چې یو خو دا ویډیو ضرور وګورئ، او بل دا نسوار چې موږ ته په 30 روپۍ کړل، دا خاص کر کوواټ کې په 30 روپۍ دي او په نورې علاقې کې دا په 30 نه دي. اول خو یې اچول ښه شی نه دی، خو پښتانه د دې شي نه وداري نه. نو دا ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کړئ. نو په دې پورې مو یو 2 ټکي مزاحیه تړلي دي چې د نسوارې غوښتل دي په هر کلي کې 100 دي. د نسوارو یې غوښتل دي په هر کلي کې 100 دي. درته وایي بو چې راکه دا ډوبای چې ورښکاره کې پس کوي یې وایي و بل ته تا کښېنوي و خپل ته. نو مطلب مې دا و چې هغه نسوارې پوړی چې یو ته یې ورکړي چې هغه یې اچوي ورې بل ورته لاس نیولی وي چې ما ته راکه، چې هغه یې واچوي چې بیا بل ورته لاس نیولی وي چې ما ته هم راکه. نو خپله پوړۍ چې تا ته رارسي نو په 30 روپۍ پوړۍ دو، نو په هغې کې یوه چونډۍ پاتې وي. نو یو خو د نسوارو د غوښتلې والا کسان ډېر دي چې هر یو سړی بل نه نسوار غواړي. نو د پښتانه دا ویډیو خامخا شیر کوي او ټولو پښتنو ته دا ورسوئ چې دا په 30 روپۍ دو. د غریبانو نشه ده او نه شراب دي او نه بل څه شی دي. د غریبانو نشه ده چې هغه مزدوري کوي، نو یوه چونډۍ واچوي، هغې بدن هلکه شي. او ډېره مهرباني او ډېره شکریا پر زور مطالبه کوم چې دا خپل 20 روپۍ ته په کوواټ کې هم راشي. 2-3 ډیلران دي د بنو والا، هغه یې بس په خپله دا ریټ اوچتوي. نو په دې دغه ور وشي ځکه چې پښتانه خو دا پرېشای نه شي او روژه به پرېږدي خو نسوار نه پرېږدي. نو دا ویډیو ډېره چې کومه ده شیر کوي او ټولو پښتنو ته مې دا درخواست دی چې دا شیر کوي چې دا نسوار و خپلې 20 ته کم از کم راشي. ډېره مهرباني، ډېره شکریا.